نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله جل جلاله زما امت ته یو 15 داسې خصوصیات ورکړي دي چې زمانه مخکې د نورو انبیاو څومره امتونه تیر شوي دي خو دغه خصوصیات هغوی ته نه دي حاصل شوي. اول نمبر پکې دا دی چې خلوف فم الصائب اطيب عند الله من ريح المسك، چې د روزدار په دې خوله کې د خوراک د وجې نه چې کم بوی پیدا کیږي دغه بوی الله جل جلاله ته د مشکو د خوشبویی نه زیاته محبوبه ده. دویم نمبر وتستغفر لهم الملائکة حتى يفطروا، چې ټول ورځ د الله جل جلاله ملائک د دغه روزدار د پاره دعا غواړي، استغفار وته غواړي، بخنه وته غواړي تر دې پورې چې د خپل روزه ماته کړي. او دریم نمبر ويزين الله كل يوم جنته، هر ورځ الله جل جلاله د دغه روزدار د پاره د جنت خایس جوړي، جنت مزین کوي، خسته کوي. او دی جنت ته بیا الله جل جلاله فرمایي چې ای جنتا زما دغه بنده روزدار دی به زر د دنیا د مشقتونو تکلیفونو نه بخلاص شي او تا ته براشي. او سلورم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ويصفد فيه مردة الشیاطین، په دې میاشت کې دا یو خصوصیت زما امت ته الله ورکړی دی چې په دې میاشت کې سرکش شیطانان ته الله جل جلاله وتړي. او پنځم نمبر نبی رسول الله فرمایي چې ويغفر لهم فی آخر لیلة، په آخري شپه ورته الله جل جلاله د مغفرت اعلان وکړي چې ای زما بندګانو زما د رضا د پاره تاسو روزه نیولې ده، لہذا تاسو ټول ما وبخلئ، تاسو ټول ګناهونه ما وبخلئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام عرض وکړو چې اے د الله رسول آیا د آخري و د لیلۃ القدر شپې په دې شپه باندې به الله جل جلاله تمام بندگان روزدار چې کوم دی به بخي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې نه، د لیلۃ القدر خو خپل ثواب دی، لہذا دا ثواب چې کوم دته ملاویږي دا د ټول مغفرت دته ملاویږي، دا د دې وجه نه چې کله یو عامل مزدوری وکي نو په اخره کې وته مالک دغه مزدوري اجر ورکي. نو د روزي باره کې خو الله جل جلاله حدیث قدسی دی فرمایي چې الصوم لي وانا اجزي به، روزه زما د پاره ده او د دې بدله به زور کوم. نو کله چې دا بنده روزه ونیسي ټوله میاشت نو الله جل جلاله د هغه لیلۃ القدر د شپې نه علاوه دله د مزدوري او د ثواب او د اجر په نیت باندې دا بدله ورکي چې د ټول ګناهونه د توبه. حضرت ابو هريره صاحب دا حدیث د نبی رسول الله والسلام نه روایت کړی دی. مسند احمد بن حنبل په دویم جلد 396 نمبر صفحه کې په رقم الحدیث 7952 کې دا روایت موجود دی. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د رمضان المبارک د ابتدا نه واله تر اخره پورې په صحیح طریقه باندې سره د آداب او سره د نیکو اعمالو نه د تیرولو توفیق راکړي.